الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. محترمو، قدرمنو، عزتمنو اوریدونکو، الله دې وکړي چې تاسې به ټول ښه روغ جوړ په صحت و عافیت سره یاست. د صحت او د عافیت جامې به مې پر تن باندې وي. قدرمنو، په دې روژه مبارکه کې موږ یو خپرونه شروع کوونکي یو په نامه د روژې د حفاظت. په دغه خپرونه کې به موږ تاسې ته دا درښیو چې دغه روژه د څه مقصد دپاره فرض سوې ده، دا روژه موږ ته کومه ګټه رسوي، د دغه روژې د حفاظت لپاره موږ ته کم کارونه کول دي، په دغه روژه کې کم اعمال کول دي. که چیرې خدا نخواسته موږ د دغه روژې احترام قدر ونه کړو، نو د دې به کم تاوانونه نقصانونه زموږ دپاره وي. پر دا ټولو اړخونو باندې به موږ په دغه خپرونه کې روزانه انشاءالله تعالی ستاسې سره ګټورې تذکرې شریکوو، او ستاسې څخه هم دا هیله لرم چې تاسې دا ګټوره خپرونه تعقیبوئ، پر خپل وخت باندې اورئ، په خپله هم اورئ، په ټولو کورنیانو باندې هم اورئ، تر څو د دې مبارکې میاشتې څخه موږ تاسې ګټه واخلو او د دې د نعمتونو، د رحمتونو، د مغفرتونو څخه موږ تاسې برخمن سو. عزتمنو، الله جل جلاله ډېر پر خپل بنده باندې مهربانه دی. در مور و پلار، در هر خپل د الله جل جلاله مهرباني او رحم ډیر دی. نو آیا دا څه وجه ده چې الله جل جلاله پر موږ تاسې باندې دغه پابندي لګوي، بندیزونه لګوي چې تاسې به خوراک نه کوئ، څښاک به نه کوئ، جایز خواهشات به نه پوره کوئ. عزتمنو، که چیرې موږ تاسې د دې دا جوور مقصد ته ځان ورسوو، نو یقینا د الله جل جلاله رحم، د الله جل جلاله مهرباني د لرې څخه څرګندیږي، د المر رنګ روښانه به درته ښکاره سي. عزتمنو، که چیرې تاسې وګورئ، د انسان سره دوه شان تعلق لري، یو جسم دی، یو روح دی. دا روح در جسم ډیره لوړه ده. جسم دومره اهمیت نه لري لکه روح. هغه داسې که چیرې د یو چا اولاد وي، لاسونه نه وي، پښې نه وي، سترګې نه وي، غوږونه نه وي، ژبه نه وي، صرف ساه پکې ځي راځي، دغه کورنیان د ده مور و پلار دی د کور نه باسي، د ده څه نه ویریږي، بلکې د راروغ اولاد د ده ښه پالنه کوي، پر ده ډېر مهربانه وي، پر ده ډېر رحم راځي. که چیرې د چا یو ښایسته زوی وي، یو داسې ځواني وي چې ورته کتلی څوک نشي، لاسونه یې سالمه وي، پښې یې سالمه وي، روغ جوړ وي، صرف د هغه د بدن څه روح ووتله، نو هغه نازولې مور نو بیا واده ته د شپې نسي کښېنستلی، پلار نسي ورته کښېنستلی، یوازې نور خپلوان نه ورته کښېني، د ده څه وحشت کوي، ویره کوي. ولې دا خو هغه ستا ښایسته زوی دی چې تا به نازونه ورسره کول، لیکن جسم یې ستا روح ځم ولاړه، نو ځکه د ده څه اوس وحشت او ویره محسوسوي. دغسې عزتمنو، یوه د بدن د جسم نه جوړي ده، یوه د روح نه جوړي. لکه څنګه چې روح در جسم بالا ده، دغسې د روح مرضي او ناجوړي هم د جسم د بدن د ناجوړي څخه لوړه ده. هغه ځکه د بدن ناجوړي چې هر څومره خطرناکه سي، تا به ګوټ کي، شل به دې کي، لاسونه به دې کار پېږدي، بدن به دې درد کوي، تکلیفونه به وي، چې هر څومره انتها ته ورسېږي، آخر کار مړ به سي، چې مړ سوې د بدن او د جسم نه جوړي ستاسې بیله سو. لیکن د روح نه جوړي دومره خطرناکه چې په دنیا کې د ژوند در تنګوي، د خپل ژوند نه څه به پریشان او سرګردانه، په کور کې به د آرام راحت سکون نه وي، په ژوند کې به د خوشحالي نه وي، د خپل ژوند نه څه به تنګ، سرګردان او پریشانه به. او د روح نه جوړي دي بیا پر مرګ هم نه پرېږدي، چې کله مړ سوي دا به ستا سره وي، په قبر کې به در سره وي، په قبر کې به تکلیف او مشکل درته جوړوي، د محشر په ورځ به تکلیف او مشکل درته جوړوي، پر پل صراط باندې پر تېرېدو به درته مشکل او خنډ جوړوي، در دې چې د دوژخ و کندې ته به دې ورغورځوي. خو موږ تاسې د جسم ناجوړي ته ډېر متوجه یو، چې اولاد مې ناجوړه سي، د لرې لرې شفاخانو پرې وړو، په لکونو روپۍ پر مصرفوو چې د خپل اولاد علاج وکړو. او کله چې علاج ورکوو، د یو چا بچی وي، کوچنوټی ماشوم وي، د 1 کال وي، د 2 کال وي، ډاکټر ورته اپریشن ورکوم، بالکل په خوشحالي ورکوي، پیسې هم ډاکټر ته ورکوي، ډاکټر چړې پکې وي، پیچکاري ورته وي، ستن انجکشن ورته وي، دغه ماشوم به چې غارې بغارې نارې وي، لیکن څوک دا نه وایي چې دا پلار د ده سره ظلم کوي. هر څوک وایي چې دا پلار ډېر مهربانه دی،
دا پلار د ده سره ډېر ښه کوي چې زوی یې لرې لرې شفاخانو هسپتالو ته وړی دی علاج ورکوي دا لږ تکلیف پر تېروي خو را روان وخت یې ښایسته کوي چې د ده مستقبل چې کوم وي ښایسته وي بیا ډاکټر پابندي پر لګوي پر مریض باندې خواږه به نه خورې غوښه به نه خورې مستې به نه خورې غوړ به نه خورې به نه خورې دا به نه خورې دا ټولې قبلوي سر په دې خاطر چې د ده د جسم علاج وسي نو الله جل جلاله چې در مور پلار ډېر مهربان او کریم ذات الله مفت زموږ تاسې روحاني علاج کوي ځکه الله فرمای کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون چې دا روژه مې پر تاسې باندې فرض کړې ده ځکه مې فرض کړې ده چې پر تاسې کې تقوا پیدا سي چې تاسې تقوادار او پرهیزګاره جوړ سي که چیرې د انسان د روح علاج وسو دی تقوادار او پرهیزګاره سو دنیا به هم ښایسته وي آخرت به هم ښایسته چې بیا څه غواړي هغه به ورسره کېږي ځکه الله جل جلاله پر موږ دا پابندي لګوي چې خوراک به نه کوي څښاک به نه کوي جایز خواهشات به نه پوره کوي دا زموږ علاج شروع دی علاج چې زموږ هغه سرکشه نفس چې موږ د روحاني مرضونو هغه اخري انتها ته رسولي هغه سرکشه نفس کمزوري موږ تاسې پر هغه غلبه پیدا کړو په خپل ځان کې تقوا راولو په خپل ځان کې پرهیزګاري راولو که چیرې موږ تاسې تقواداره سو پرهیزګاره سو زموږ تاسې د روح علاج وسي نه د دنیا او د آخرت شیر شادي به ټولې زموږ په برخه ځکه الله جل جلاله فرمای ان للمتقین مفازا کامیابي به د تقواداره او پرهیزګارانو دپاره وي ومن یتق الله یجعل له مخرجا چې کوم څوک تقوا اختیار کړي پرهیزګاري وکړي الله وایي موږ لارې ورته خلاصوو ویرزقه من حیث لا یحتسب له داسې ځای څخه د هغه د روزي انتظام کوو چې د ده به ګمان هم نه وي ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا چې کوم څوک تقوا اختیار کړي پرهیزګاري وکړي الله فرمایي چې موږ هغه ته کارونه اسانه کوو ان الله یحب المتقین الله فرمایي چې بېشک الله د تقوا والاو سره محبت کوي ځکه الله ته تقوا خوښه ده چې کوم څوک تقوا اختیار کړي متقي او پرهیزګاره سي هغه الله ته خوښ بندګان دي الله جل جلاله په قرآن مجید کې د 15 ځایه څه زیات د تقوا اختیارولو حکم فرمایلی ځکه په اسلام کې د تقوا او پرهیزګاري بنیادی حیثیت دی د دین د هر کار مقصد د تقوا حصول دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله فرمایي چې بېشکه په تاسې کې د الله په نزد باندې د ټولو څه عزتمن هغه دی چې هغه تقواداره وي پرهیزګاره والله ولی المتقین الله جل جلاله د پرهیزګارانو د تقوادارانو دوست دی واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین د الله څخه وویرېږئ تقوا اختیار کړئ تاسې پوه سئ په دې چې الله جل جلاله د تقوادارانو سره دی د پرهیزګارانو سره الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون پوه سئ تاسې په دې خبره غوږ ونیسئ چې اولیاء الله د الله دوستانو باندې به نه څه ویره وي نه به ودې ته څه غم وي ځکه دا خلک دي چې ایمان یې راوړی دي تقوا اختیار کړي والعاقبة للمتقین ښه انجام د پرهیزګارانو دپاره دی ان المتقین فی مقام امین بېشکه پرهیزګاره خلک تقواداره خلک به د امن پر مقام باندې وي ان المتقین فی جنات و نعیم بېشکه پرهیزګاران تقواداران خلک به په باغونو او نعمتونو کې وي وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا چې کوم څوک تقوا اختیار کړي د خپل رب څخه وویریږي هغه به ګرو در ګرو د جنت طرف ته ځي عزتمنو په احادیثو کې هم د تقوا ډیر فضیلتونه راغلي دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمای الله جل جلاله متقی پرهیزګار بنده خوښوي نه عرب ته پر عجمي نه عجمي ته پر عربي فضیلت حاصله دي سوا پر تقوا باندې تقوا د زړه هغه کیفیت دی هغه حالات دي چې د سړي په زړه کې د ګناهونو څخه نفرت پیدا سي زړه د نیکۍ و طرفه ته راغبه سي د اسلام د هغه ټولو احکامو مقصد دا دی چې په زړه کې تقوا پیدا سي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه پوښتنه کوي چې دا تقوا و څه ته وایي حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې آیا ته ورځ پر یو داسې لار باندې تېر سوی یې چې په هغه لار کې ازغي ډېر وي ازغیان ولاړ وي حضرت عمر رضی الله تعالی ورته وفرمیل چې هو نو ورته څنګه تېرېدې ده وویل ما به دا کالي داسې سره راټول کړل چې دغه ازغي راجګ نه سي حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل چې تقوا و دې ته وایي چې د ګناهونو څخه ځان داسې راټول کړي نو عزتمنو د دغه روژې مقصد دا دی
چې الله جل جلاله په موږ کې تقوا پیدا کړي، ځکه د هرې کامیابۍ جړه چې کومه د هغه تقوا ده. د هر عمل بنیاد پر تقوا ولاړ دی. د دا ټوله دل مقصد دا دی چې د انسان په زړه کې تقوا پیدا سي. نو الله جل جلاله زموږ د روح علاج کوي، په موږ کې تقوا پیدا کول غواړي. عزتمنو، د دغه روژې څه مخکې اول موږ تاسې ته پکار ده چې د تقوا ضد شان څه لاس واخلو. لکه څنګه چې د جسماني علاج کولو په وخت کې چې پرهیز ونه کړې دا دواوې تا ته ګټه نه رسوي، دغسې د دغه روحاني علاج په وخت کې د روژې سره ته پرهیز ونه کړې نو دا هم بیا تا کې دا روحاني ناجوړي نسي ختمولی. ډېر کسان داسې وي د روژې څخه مخکې دومره جنګونه نه کوي، دومره بد ورد نه کوي، دومره ګناهونه نه کوي څومره چې په روژه مبارکه کې کوي. هغه وجه دا ده چې دی د دغه علاج سره پرهیز نه کوي. نو پکار دا ده چې موږ د دغه روژې سره پرهیز هم وکړو، د هغه تقوا ضد شانو څخه ځانونه وژغورو، ځانونه وساتو. نن سبا په وخت کې چې کوم د تقوا ضد دی هغه غټ موبایل دی، فیسبوک دی، ټي وي دی، کیبل دی. که چیرې یو مسلمان په فیسبوک ختمولو کې، په ټي وي بندولو کې، په کیبل ختمولو کې کامیاب سو نو یقینا دا حواله زنا په کامیابی سره پورته کړه. ځکه دغه فیسبوک، دا ټي وي دا د تقوا ډېر زیات شی دی. د فیسبوک کتلو په وخت کې امکان نه لري چې څوک د سترګو حفاظت وکړي، ځکه دا یو غټ سړک دی، رنګارنګ شان پر راځي، رنګارنګ شان پر روان، ستا په اختیار کې نه وي. که چیرې یو سړی دا غواړي چې دغه روژه په خیر په عافیت ونیسي، په دا روژه کې د ده علاج وسي، د ده دپاره د ټولو څه مخکې دا لازمه ده چې دی خپل فیسبوک بند کړي، ختم کړي، د موبایل سه ډیلیټ کړي، خراب کړي. موټرانو والا، ګاډیانو والا، دکانونو والا د خپلو امپیتریانو سه د سروز او د باجو میموریانې ختم کړي، بیانونه، نعتونه، مسائل خپلو میموریانو ته ورواچوي، خپلو موبایلونو ته بیانونه ورواچوي، مسائل واوري، بیانونه واوري چې که څه د قرآن موږ ته څه وایي، د حدیث موږ ته څه وایي، دا زموږ رب زموږ څه غواړي، دا زموږ پیغمبر څه ته راغلی و، د صحابو دا دومره خواري پر ځای مې د څه دپاره ویوړي چې لږ موږ په دې باندې هم ځان خبر کړو. اوس خو د ټولو څه موږ نه خبر. نو که چیرې یو سړی په دې کې کامیابه سو نو یقینا د ده د کامیابي د بریالیتوب شروعات وسو. که چیرې دغه شان زموږ سره وي، ټي وي خلاص وي، فیسبوک خلاص وي، امپیتري د سروزونو څخه ډکه وي، اگر چې د روژه ماته څه وروسته وي، ماخستن وي، د شپې وي، خو بیا هم ته خپل مقصد ته نسې رسېدلی. زموږ خلک چې یو بل ته ښکنځل کوي د روژه ماته وروسته، لکه د روژه ماته وروسته چې بیا ودې ته اجازت وي، لکه څنګه چې په روژه کې د ورځې هر منکر د روژې څخه علاوه لوړ دی، سخته ګناه ده، دغسې د روژې په شپو کې هم دغسې وي. لکه څنګه چې د روژې فضایل ډېر دي، دغسې د روژې د احترام نه کولو وعدونه هم ډېر، سخت وعدونه باندې راغلي چې کوم څوک د روژې قدر او احترام نه کوي یقینا هغه به د نقصان سره مخامخ. که د روژې د احترام او د قدر په خاطر باندې دی پر خپل ځان باندې لږ پابندي راولي، لږ سختي راولي، لږ پابند ژوند کوي، نو د دې روژې د احترام د وجې څخه به الله جل جلاله د ده ته دنیا او آخرت ښایسته کړي. په نزهة المجالس کې واقع راغلی، علامه مفتي انعام الحق قاسمي صاحب هم په خپلو کتابونو کې رانقل کړی چې په هغه زمانه کې د بزرګ وڅنګ ته یو کافر وسېدی، کله چې هغه مړ سو بزرګ په خوب ولیدی په جنت کې ګرځي. پوښتنه ځینې وکړه چې ته جنت ته څنګه ولاړې؟ خو کافر پر کافر خو الله جل جلاله جنت حرام کړی، ته په دا نعمتونو کې څنګه ګرځې؟ هغه ورته په جواب کې وویله چې یوه ورځ د روژې په میاشته کې زما زوی خوراک کاوی، نو زه راولاړ سوم دا زوی ته وخشمېدلم چې د مسلمانانو روژه د ته د روژې احترام او قدر نه کوي، نو د هغه خشم په وجه چې ما خپل زوی ته وکړي د روژې د احترام د قدر ترغیب مې ورکړي، نو چې کله زه مړه کېدم د هغه څه مخکې الله جل جلاله ماته د اسلام د راوړلو توفیق راکړي. دا د دې روژې د احترام د برکت. نو عزتمنو چې د روژې احترام دومره ګټه لري، یو کافر ته الله صرف د دې په وجه اسلام نصیب کوي، نو که چیرې نن یو مسلمان د روژې احترام نه کوي، قدر یې نه کوي، نو د دې د انجام سبب بیا موږ تاسې نه خبر. نو عزتمنو دا خپرونه تاسې ښه په غور سره اورئ، موږ به انشاءالله تعالی په نورو برخو کې تفصیلا تاسې ته هغه اعمال درښیي چې کوم ګټور دي او د هغه شانو سبب منع کوو چې کم ضرر او تاوان رسوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. قطع الحياة بعزة وأمان. قدر منوردونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست. بعزة وأمان
فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان، وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها